سلامونه وطندارانو جوړ بخیر. سره له دې چې مسلک مو ژورنالیزم دی او هڅه به کوو چې په خپله برخه کې لا ډېر کار وکړو، خو د دې لپاره چې ژوند او د ژوند د ارزښتمنې شیبې موږ نه بې ځایه تېرې نه شي. یو ځای مې ځان مصروف کړ د ژبې د زده کړې او دغه راز دته فرانسه کې ورته فارماسون وایي او مسلکي روزنه ده. دا مسلکي روزنه په کل کې اګریکلچر دلته ورته وایي، زراعتي برخه ده. نو موږ په زراعتي برخه کې ټول څه لولو. مثلا څه چې پکې راځي، مثلا د میوو برخه ده، د سبزیو برخه ده، په پټیو کې د څه چې کرل کېږي، بس که میوه ده او که سبزي ده ټول پکې دي. دغه زراعتي برخه کې بیا مثلا زموږ استاد ساده اصطلاح باندې د غواګانو، د وزو، د میږو، د وریو، د دې ټولو ساتنه هر څه چې زراعت دی پکې شامل دي. موږ د دغې زده کړیزې ساحې نه وروسته راغلو د عملي کار ده. عملي کار کې موږ نن پرون موږ ویټیکولتور چې ورته وایي په زراعت کې هغه د انګورو کښت کرل ریبل، نو دا مسایل دي. نو دا چې مثلا انګور د انګورو باغونه د ژمي په موسم کې په کم حالت کې وي او د دې لپاره چې وده وکړي او بیا خپل ځان هغه موسم ته ورسي چې هغه ته میوه ونیسي، یعنی انګور ونیسي، نو کم ترتیب او تنظیم دلته باید ورته په پام کې ونیول شي. د خپل موسم تیر کړی دی، د انګور موسم تیر کړی دی، نو دا تاکونه یې باید اضافه تاکونه باید غوڅ شي او دکې چې د یو تاک ته دوی په فرانسه کې باګت وایي. دا باګت چې ده دا اصلي شاخه ده، دا مور ده او دا کولی شي چې بیا ګوره دغه نور شاخونه دنه تولیدېږي. مثلا دا دې پورې داسې نښتی و، دا تولید کړی دی، دا تولید کړی ده. زه به مثلا د زراعت د برخې متخصص نه یم، اما موږ نشي په دې زراعتي برخه کې لږ ډېر ولوسته دا برخه. نو موږ نن راوستي یو دې ته چې دا شیونه موږ باید دغه کړو، دا وڅښو. خبره مې په دې پورې کوله چې زما اصلي هدف شي. اصلي هدف دا دی چې په افغانستان کې زموږ او ستاسې نه پوهېږم د انګورو د پالنې لپاره به دومره ترتیب او تنظیم وي که نه وي، والله اعلم. ما نه دي کتلې، نه مې په دې برخه کې کار کړی دی. خو کوم خوند او رنګ چې زموږ او ستاسې په انګورو کې دی، یعنی باور پر رب وکړئ چې نشته. دلته په فرانسه کې غالبا ډېر د انګورو ډېر زیات ډولونه دي، تر 1000 پورې خو ما کتلي دي بېلابېل. اما د 10 واړو کې ما خوند نه دی کتلی، یعنی نه یې اخلم، بیخي مې بند کړي دي په کور باندې. اما وطن انګورونه به نه جارېږي که دا ترتیب، دا تنظیم، دا ستړیا چې زموږ او ستاسې په وطن کې په پټیو، په بندیخانۍ او په بزرګۍ کې وشوه، والله پاچایان به یو. دلته زما یو ملګری لګیا دی، شیف ça va? Oui. Vous allez bien? Allez bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je coupe les bagages. Les ça. Non, pas baguette. Les arbres. Les arbres. Oui. Les arbres. Les arbres. Et je vous nettoyer. Nettoyer. Oui, nettoyer. C'est ça. Ok. Oui. Bonjour pour moi, beaucoup mon ami ici. Oh. Bonjour. Bonjour. Salam. Oui, ça va. څنګه یې پښتو؟ merci à tous. دلته زما نور ملګري لګېدي دلته. زما ډېر زیات ملګري یاران هم دي او دغه هم دي، دا زما همسیمپین هم دي، هغوی هلته لګېدي که نه. نو دغسې یوه غرایزه ښکلې علاقه ده، ښکلی ولاج دی د غرونو په اړخونو کې دا کورونه وګورې که نه. او نن ښه دی، بعد د 2-3 merci beaucoup فایزه، merci د 2-3 هفتونه وروسته نن لمر هم راختلی دی، نو د دې خوند لا اضافه دی. نو وګورئ تاسو د ولاج نه خوند واخلئ. دا ولاج یو کلی دی، یو علاقه ده، بس دغلته پکې لګیا یو یاره.